الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترمو او معززو ورونو او خويندو د دین د ابتدایي زده کړو د درسونو په سلسله کې مو چې کوم درسونه د مسلمانو خويندو لپاره خاص کړي وه، په هغو درسو کې یو څو مسائل د خويندو دپاره نورې تر بحث لاندې نیسو. لومړۍ مسله دا ده چې په کومو کورو کې چې دا مسائل پیښې سوي او زما څخه پوښتل سوي، زه پر هغه بنا باندې دغه څه مسائل بیانوم. کله کله داسې وي چې د یوې ښځې زوم حج یا عمرې ته تللی، نو د هاخوا څخه چې راسي نو خواشه داسې نه کوي چې دا زوم پر لاس مچ کړي. نو زوم طبعا کشر یې خواشه مچ دی، نو بارې پر تندي مچ کړي. نو دغه پر تندي د دې زوم مچول د دې څخه ځان ساتل پکار دي. په دې وجه باندې چې مخکې هم موږ مسله د خواښې د لاس مچولو اړونده وویله چې زوم دې د خواښې لاس نه مچي، که مچاوي هم نو په یو پټو باندې دي یو د لاس خپل د پټو څاک چې د دې پر لاس واچي، بیا دې مچ کړي. تاوان دا دی که د زوم یا د خواښې د خوا څخه لږ یا ډېر د شهوت کیفیت ښکاره سو، دغه ښځه دا زوم ښځه چې د خواښې لور یې ده، دا بیا پر دې زوم باندې طلاق کېږي. العنایه دا مسله راخسته ده. ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه امها وابنتها. العنایه شرح هدایه جلد 3 صفحه 223. که د خواښې پر لاس مچ کړل، د خواښې د خوا یا د زوم د خوا څخه شهوت پیدا سو، حرارت پیدا سو، پر د خپله ښځه طلاقه ده. همدا ډول دا مسله الاختیار لتعلیل المختار په جلد 3 صفحه 88 کې هم را نقل کړې. دوهمه مسله دا ده چې په بعضو کورو کې چې کله پلار خپله لور ورکوي، نو دغه لور ته الله جل شانه او شریعت مقدسه حق ورکړی دی چې د دې خوښې هغه نکاح صحیح ده، او که د دې خوښه نه وي نکاح یې نه ده صحیح. نو ځکه کوم کا حق چې شریعت دې ته ورکړی دی، په هغه حق کې دې دا همت کوي په نورو شیانو کې چې ناروا وي د هغو څخه دې ځان ساتي. زه وایم بدبختي دا ده چې ښځې اکثره وخت تر رواجو نه تېرېږي، وایي زه شرمېږم. شریعت چې حق ورکړی هغه بیا نه کوي، وایي په نه کولو یې شرمېږي، د هغه په کولو شرمېږي. وایي که مې دا کار نه وکړي دا زما دپاره شرم دی. دلته بیا وایي که مې وکړي زما دپاره شرم دی. نو کوم ځای چې د دې موافقه یي یا پر پلار اعتماد یي چې پلار مې ښه ځای ورکوي، نو دا دې په خوله وکیل پلار وټاکي یا دې چوپ پاته سي. اما په کوم ځای کې چې د دې نه وه خوښه، دا په صراحت ویلی سي، هغه نکاح قطعا صورت نه نیسي. ان تر دې چې کله کله پلار نه وي، د پلار شفقت خو ډېر دی، اکا یا ورور که په نکاح ورکړې وه، دا خبره سو په هغه آن به غږ کوي، پټ خوله به نه پاتېږي چې زه تاسې خبر زما اکا زه په نکاح ورکړم، دا نکاح زه نه کوم، تاسې پر ما شاهدان. دا شرعي مسله ده، باید زده یې کړي. ځکه په هغه آن غږ ونه کړي، بیا د قضا له مخې د دې خبره نه منل کېږي. یا یوه کوچنۍ وه د پلار بغیره ورور یا اکا یا ماما یا مور په نکاح ورکړې وه چې دا بالغه سي، دا حق لري چې هغه نکاح رد کړي. او که چیرې پلار ورکړې وه یا د پلار ورکړې وه، بیا د رد حق نه لري. خو دا د ردېدو حال به هم دا زده کوي. هغه زده کېدل دا دي چې په کومه ورځ دې ته هغه میاشتنۍ ناروغي راغلل،
په هغه آن به دا غږ کي، آن تر دې وایي که چیرې په بیت الخلا کې دا و ناروغي راله دا د سین نه راووته غږ یې ونه کړي، دا هم هغه خیار ځي. درېیمه مسله دا ده، په بعضو کورو کې ځینې ښځې داسې عادت لري چې یو شی یې ورک سي یا یو څه مشکل ورته پیښ سي، وایي راځه کتنه وکړه. نو بیا هلته یو کوټګر سړی یا یو کوټګره ښځې وایي شاپیرۍ لري، راځئ هغه ته ورشو. نو بالاخره هغه کوټګر سړي ته ورسي یا هغه کوټګرې ښځې ته ورسي، وایي دا پټې معلوموي. نو هغه باره ورته شروع سي، وایي په تا تعویضونه سوي دي، سر ورته پټ کړي، وایي په تا تعویضونه سوي دي. نو بس دغسې ستا په قریبانو کې داسې جګ سړی دی، دغسې پزه ده او دغسې رنګ تک ژړ دی، دا در باندې کړي دي. یا غلا سوې ده، دا ستا په قریبانو کې دغسې سړی دی، دغسې دی. شل خبرې و شکونو بدګمانۍ د خلکو په منځو کې واچي. د الله بغیر په پټو هېڅوک نه دی خبر. الله په قرآن کې ښکاره وایي قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وایي په اسمانو او مځکو کې هېڅوک په غیبو خبر نه دی غیر د الله څخه. بل ځای کې الله فرمایي سورة انعام، دا سورة نمل د 15 آیات و دا بل بیا د سورة انعام نه 50 آیات. وعنده مفاتح الغیب لا يعلمها الا هو. د الله جل شانه سره د غیب کلیان دي غیر د الله څخه بل هېڅوک نه دی په خبر. او دغسې کارونه مه کوئ. او اکثره وخت دغسې وي چې دی خو تعویض کوي، تعویض کول خو جایز دی، البته په دغسې طریقه نه لکه دی چې وایي زه پټې معلوموم یا په اصطلاح باندې شل کوډي و تعویضونه و دا شان ورکوي. دا ښه کار نه دی، د دې څخه ځان ساتل پکار دي. او بله مسله دا ده چې کتاب را نقل کړې ده چې په دین کې شرم نشته، هر مسلمان ورور او خور دواړه باید دا مسله زده کړي. کله چې ښځه په میاشتنۍ ناروغۍ کې وي او یا د اولاد د زیږد څخه وروسته چې کومه ناروغي ده د نفاس ناروغي وي، په دغسې حالت کې نارینه هم دا مسله باید زده کړي، ښځې هم زده کړي. د خاوند او د میرمنې جماع کول دا حرام دی. په قرآن عظیم شان کې الله فرمایي ولا تقربوهن حتی یطهرن. وایي تاسې به تر هغه وخته دې ښځو ته نه نږدې کېږئ چې دوی کاملې پاکې سوي نه وي. او البحر رائق دا مسله را نقل کړې ده، وایي که چیرې فرضاً یو سړي څخه دا کار وسي نو په دې حالت کې یو خو به توبه باسي او بل دا چې یو دینار یا نیم دینار دې هم خیرات کې داسې تورې لیکي اذا واقع الرجل أهله وهي حائض إن كان دما أحمر فليتصدق بدينار وإن كان أصفر فليتصدق بنصف دينار. که اگه سریوینی وی په دا حالت کې یو دینار او که ژړي اوبه وی به په نیم دینار خیراتی. دا د ښځو اړونده بله مسله سوه. دې ته ورته د ښځو اړونده خو مسائل و احکام زیات دي. هغه مسائل چې بعضې یوازې د ښځو سره اړه لري، بعضې د نارینه و ښځو دواړو سره اړه لري، لکه دا اوسنۍ مسله چې مو بیان کړله. خو بیا هم کومې واقعات چې په ټولنه کې پیښې سوي دي د هغه مطابق ځینې مسائل ما د مسلمانو ورونو او خویندو لپاره عرض کړي دي. په نورو درسو کې څه مسائل نورې هم شته، هغه به هم تر بحث لاندې ونیسو که د الله تعالی عز وجل توفیق و.
وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا كثيرا.